material and control capillary bed control باندې خبره کوو exchange of material and control of capillary bed. دا دوه ستاسو په بوک کې جدا جدا ټاپک دي خو منګه د ټایم بچت کولو لپاره یو ځای دغه کوو. ما تاسو ته وویل چې زمونږ سا لارجر آرټریز راشي، د لارجر آرټریز نه بیا سمالر آرټریز وځي، سمالر میډیم سایز، او د میډیم سایز نه بیا دا ډیوایډ اینډ ریډیوایډ شي، بیا مزید سمالر، او بیا دا دی ایونچولی دا زمونږ سا په آرټریول او میټا آرټریول کې زمونږ سره ډیوایډ شي، آرټریول اینډ میټا آرټریول، او بیا دا آرټریول او میټا آرټریول چې کوم دي دا په کیپیلری بیډ کې څه شي، په کیپیلری بیډ کې دا ډیوایډ شي. دا کیپیلری بیډ چې کومه دی دا یونایټ اینډ ری یونایټ شي په دې بل سایډ باندې، او وینیولز جوړ کی، سمالر سایز وین جوړ کی، او بیا لارجر ساین وین جوړ کی، او ایونچولی موږ سا چرته په وینا کیوا کې داخل شي. د دې ساید نه بلډ راځي او په دغه ساید باندې بلډ وځي. ښه اوس دلته وګورئ دا زموږ سره ټیشو سیلز دي، دا ټیشو سیل دي، او دا ستاسو سره دا د دې انډوتیلیل سیل دي. ښه کیپیلری انډوتیلیل سیل دي. اوس دلته یاد ساتئ کله چې دا کیپیلری ستاسو دا فار ایگزامپل ټیشو لیول دی، دا دې ته موږ کیپیلری بیډ وایو. خو زموږ په باډي کې څومره کیپیلریز دي دې ته کیپیلری بیډ وایي. دا چې کله دلته انټر کېږي نو دې نه دلته یو خاص قسم ویسلز تاو دي. ښه دا ویسلز چې کومه دي دا د کیپیلری بیډ نه مخکې تاو دي، دې ته پری کیپیلری سپینکټر وایي، پری کیپیلری سپینکټر ورته وایي، سپینکټر پری کیپیلری سپینکټر ورته وایي. اوس دلته چې کله دا بلډ راځي دا بلډ فلو په دې ډایرکشن کې، نو کله چې دلته بلډ راشي دلته پریشر په دې اینډ باندې های، او ما تاسو ته ویل چې زمونږ سره د هایر پریشر په ذریعه باندې دلته د نیوټرینټس، دلته د اکسیجن، دلته د هارمونز، دلته میډیسینې په دې کې د هغې ټول ایکسچینج دلته کېږي، او دا ایکسچینج چې کله وشي نو واپس په دې وینس سایډ باندې پریشر کمی، په دې باندې واپس دیته ویسٹ پروډکټ، ویسٹ مټیریل، نایټروجنس ویسٹ پروډکټ این کاربن ډای اکساید دا څه کېږي دا دلته انټر کېږي او داسې ځي. اوس دلته وګورئ ما تاسو ته ویل چې دا ون سیل تکي، دا سپینکټر چې کوم دی دا سپینکټر دا زمونږ په باډي کې د دې بلډ د کنټرول دپاره ریسپانسیبل دی. دا څه دي دا د بلډ د کنټرول دپاره ریسپانسیبل دی. لکه فار ایگزامپل دا زمونږ سره فار ایگزامپل زه به تاسو ته دغه جوړ کړم، دا زمونږ سره جی آی ټي ده، دا زمونږ سره کډني ده یوه به جوړه کړم، او دا زمونږ سره مسلز دي. اوس دې لم بلډ ویسلز راغلي دي دا ډیوایډ شوي او ری ډیوایډ شوي دي او بیا دغه شوي، دې لم بلډ ویسلز راغلي دي دا ډیوایډ شوي او ری ډیوایډ شوي دي وینیولز دي وتي، او دې لم بلډ ویسلز راغلي دي دا ډیوایډ شوي ری ډیوایډ شوي دي په دې بل اینډ باندې دې نه څه شی وتي دي دا کمباین شوي ری کمباین شوي او وینیولز دي وتي دي، دې کې هم دا کمباین شوي ری کمباین شوي دي او وینیولز دي وتي دي، او دلته هم دا کمباین شوي ری کمباین شوي او څه شی وینیولز دي وتي دي. اوس وګورئ دلته کله چې دا بلډ راځي دلته بلډ نو اوس به دا ډیپینډ کوي که چېرته دې سړي روټۍ خوړلې ده، روټۍ خوړلې نو دې د پری کیپیلري سپینکټرز چې کومه دي دا به لوز شي، دا چې کله لوز شي نو دلته به بلډ سپلای ډېره راشي،
بلډ به جی آی ټي ته ډیر راشي څه دپاره چې دلته د دې ځای نه خوراک ابزورب کړي او د دې په ذریعه باندې لاړ شي. خو په دغه دوران کې که چېرته ته یو سپي پرکلی فار ایگزامپل دا تی او په تا پسې سپی در منډې وی ته دې سپي پرکلی او په خطره کې نو په دې ټایم کې به ستا د باډي دا سپینکټر چې کومه دي دا به ټایټ شي دا به هم ټایټ شي او دا سپینکټر چې کومه دي دا به هم ټایټ شي د دې دپاره چې دلته بلډ فلو کمه شي او دلته بلډ فلو کمه شي او دا بلډ فلو دا سپینکټر به ریلیکس شي دا به لوز شي چې دلته د خپو د مسلس ته چې دا دې خلاص کړي ځکه چې دلته اوس د انرژي ضرورت دی. د دې خبرې مطلب مې دا دی چې زموږ په باډي کې الله تعالی دا کپیلري سپینکټر پری کپیلري سپینکټر داسې ډیزاین کړي دي چې په کوم ځای کې د بلډ ضرورت نو الته دا بلډ الاؤډ کوي او په کوم ځای کې چې نه نو الته نه الاؤډ کوي. که یو سړی دی او مطلب هغه ایکسرسایز نه کوي نو د په مسلس کې به د بلډ سپلای بدلی. که یو سړی دی او هغه په سټرس کې نه دی او هغه په یو ریسټینګ سټیج کې دی نو د هغه جی آی ټي ته به بلډ سپلای بدلی. خو که چېرته یو سړی په فایټ فرایټ یا فلایټ سچویشن کې دی نو بیا به بلډ سپلای جی آی ټي ته کمی رینل ته به کمی او بیا به زموږ مسلز یا سبکوټینیس دا سپلای به زموږ سره لږ وای د دې لپاره چې دا زموږ سره په فایټ فلایټ او فرایټ کې هیلپ ورکوي. نو د دې د وجې نه زموږ سره الله تعالی پری کپیلري سپینکټر جوړ کړی دا پری کپیلري سپینکټر چې کومه دی یو ځای ته څه کوي د بلډ سپلای ریګولیټ کوي چې یو ځای ته به سیوا لاړه شي بلډ یا به کمه لاړه شي. زموږ سره به تاسو په آی تھنک چې تاسو به ویلي مي تاسو به دا ویلي چې یاره زموږ سره یو شان ویسلز دي خو کله چې دا بلډ سپلای کوي ځینې آرګن ته ډیره بلډ ورکوي او ځینې ته کمه بلډ ورکوي. نو دا ډیپینډ کوي په سچویشن باندې په کوم ځای کې چې د بلډ ضرورت وي هلته ډیره ورکوي په کوم ځای کې چې نه. نیکسټ چې دا مونږ کله د بلډ پریشر او د بلډ فلو او ویلاسټي و نو هلته هم دا مونږ دغه کړو چې زمونږ سره په ډفرنټ آرټریز کې په ډفرنټ لیول باندې پریشر څه دی او په هغه کې بلډ فلو څنګه ده او بیا زمونږ سره اکارډنګلی دا زمونږ سمپاتیټیک او پیراسمپاتیټیک دا څنګه زمونږ سره ریګولیټ کوي نو هلته به دا بیا کلیر شي. صحیح ده. نو دا ستاسو څه ایکسچینج اف میټیریل دی 2-3 ځایه دا مونږ ډسکس کوو دا پری کپیلري سپینکټر او د هغې بیډ دی چې زمونږ سره دا څنګه بلډ ورکوي.